امپراتوري یې په ګونډو کړله. هغه چاته ګورو وایي چې 52 هیوادونه یې دلته ګونډه کړل. هغه چاته ګورو وایي چې د افغانستان په سراسر افغانستان کې امنیت راوسته. هغه چاته ګورو وایي چې لنډغرو ته یې د پای ټکی کېښوده. دغه پرون تصفیه چې په پنجشیر کې سوی دی د شمال یادونه وکړه. ګورئ دا معتصب خلک هر وخت د تعصب خبره کوي. که دا خلک په اوږو کېنوي له اوږو نه دې قطع کړل بیا هم درته کنځلې کوي. تا دا وایي په هلمند او په قندهار کې ولې تصفیه ونه شوله؟ د مواد مخدر مرکز و د مواد مخدر مرکز تیر سیکولریزم امریکا ناټو او جمع همدغه هیوادونه او همدغه حکومت چې دلته په کابل کې وجود درلوده دوی د مخدر موادو مرکز ته جوړ کړی و. په تیرو 20 کلونو کې د هر سړي کور ټکول شوی ده. په کور کې جنازې پرتې وي د یو پوچاک په خاطر باندې. ناصري صاحب هلته ته چیرته وي چې دغه جنایت او دغه وحشت دې غندلی وای؟ د قندوز مدرسه په دې خاطر باندې بمبار شوه. سبا بله ورځ به یې کلیزه وي 200 ماشومان په وینو باندې لات پات کړه. ناصري صاحب هلته ته چیرته وي چې دغه وحشت دې غندلی وای؟ په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان له جنوب نه نیولې له شرقه تر غربه نیولې د هر افغان کور لوټه لوټه شو، بمبار شو. ناصري صاحب هلته چیرته وې؟ ویده وې. تعصب تر دې حده پورې د امریکا د 20 کاله جنایتونو ته یو نامشروع حکومت د اشغال په پایله کې راغلی حکومت هغه ته مشروع وای. طالبانو ته ګورو وای. طالب په 11 ورځو کې ټول افغانستان ونیو ده ته ګورو وای. د امریکا امپراتوري ړنګه کړه ده ته ګورو وای. دا وایي چې په شمال کې در کابل چرا تصفیه شروع شد؟ کابل د افغانستان پایتخت ده، باید په کابل کې تصفیه وشي. هغه جي کې چې حکومت ته خطر ده، نظام ته خطر ده، باید تصفیه وشي. دغسې بلاوې د په پنجشیر کې نیولې ورسه په ټول افغانستان کې ماته پیدا که. تیر 20 کالو کې د ډي ډي آر په نامه باندې د هر افغان کور لوټه لوټه که پنجشیر ته ولې نه تله؟ پروان ته ولې نه تله؟ کاپیسا ته ولې نه تله؟ دغه د خیرخانې کوتل چې د مفسدینو مرکز ولې نه تصفیه کېده؟ همدغه ځای چې اوس طالبان پکې تصفیه کوي. ناصري صاحب د تعصب عینه کې دې لرې که. یو نظام ته ګورو مه وایه. اوس مونږ خو د دې په خاطر باندې چې تصفیه مشروع سي امرالله صالح نشو راوستلی چې تصفیه پې باندې وکړو. هغه خو یو غل مفسد د امریکانو